بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران شاګردانو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. ګران زده کوونکو، موږ تاسو پرون د شد هغه پیژندنه ویلې، نو نن موږ تاسو خپل درس ته راځو چې اعوذ بالله هغه هجایي، یعنی د اعوذ بالله په ټکو ویل دي. اعوذ بالله مو مکمل درس دی. نو راځو دې ته چې قران کریم په بخښنې قران کریم کلام د رب العالمین دی، بشر د هدایت لپاره غلی. اعوذ بالله ویل به موږ یادو، د هغه لیکنه به ګورو او هغه کې به مکمل احکام وایو. او درس مو 22م د ګرانو زده کوونکو، صفحه مو 15مه د ګرانو زده کوونکو. کومه صفحه ده؟ صفحه 15مه او 22م درس ته د اعوذ بالله. ګرانو زده کوونکو، اعوذ بالله زه درته وایم، یو ځلې لولم ورته متوجه شي او بیا به هغه احکام لیکو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نو راځو ګرانو زده کوونکو، کم حرف لیکم؟ الف. کم حرف؟ الف. مخکې مې ویلي، بیا وایم چې کله مې په حرکت کې خود الف باندې پاتې کېږي، بلکې حمزه به د الف په شکل وي. کوم حرکت پرېږدم؟ د زور حرکت. کوم حرکت؟ د زور. نو چې کېږي چې اصل تکرار کوي هغه نه بعد ګرانو زده کوونکو په جوړښت کې کوم حرف لیکم؟ د عین حرف لیکم، ورسره د واو حرف لیکم. عین حرف ته چې ورکوم پیخ، د واو حرف ته د سکون علامه، د څه شي؟ د سکون. نو چې کېږي چې ګرانو زده کوونکو دغه الف یا حمزه د الف په شکل سخته وایو، عین متوسط وایو، واو باندې د دوه حرکتو په اندازه اواز اوږدو. نو چې کېږي ګرانو زده کوونکو، ورپسې کوم حرف دی؟ د ذال حرف دی. د ذال حرف ته کوم حرکت ورکوو؟ د پیخ حرکت. نو دا به څه شی شي ګرانو زده کوونکو؟ اعوذ څه شی؟ اعوذ. چې موږ هغه ترکیب ته وګورو، لاندې ترکیب درته لیکم چې تر څو سره ښه اشنا شئ. نو سره هم ترکیب لري: الف زور، عین پیخ، شده او لا واو می نه لیکلی، چې کېږي و که واو ورسره وایم او، لیکن اوس چرا څه شی؟ واو د سکون علامه لري. واو د شي علامه لري؟ د سکون علامه لري. نو ذال د څه شي علامه لري؟ د پیخ. کا د حروف هجا ترکیب ته لاړ شو، التزیر شو. اندازه د مد 0. اندازه د مد په خپله حرف باندې شپږ چې جدا وایو: الف زبر الف زبر عین پیش عین پیش واو سکون چکی ذال پیش ذو اعوذ. ګرانو زده کوونکو، یو خبره بله به مخکې هم درته ویلې، بیا یې تکراروم. ذال دا چې مخامخ ستاسو کوم غاښونه دي، د دې داخلي کنارې سره چې د ژبې څوکه ولګي، چې ادا کېږي ذال. نو چې کېږي اعوذ. د اواز توپیرونه: اواز
ذو د اواز توپیرونو ته هم متوجه اوسئ شاګردانو. ذو نو سره هم کېږي اعوذ. ګرانو زده کوونکو دلته تاسو کوم حرکت ګورئ؟ د زور. دلته کوم حرکت ګورئ؟ د پیخ. دلته کوم حرکت ګورئ؟ د سکون. دلته کوم حرکت ګورئ؟ د پیخ. یو زور، دوه پیخونه، یو سکون د اعوذ په کلمه کې ګورو. راځو ورپسې ګرانو زده کوونکو بل هغه ته چې هغه چی ده؟ بالله ده. چی؟ بالله. اعوذ بالله. اعوذ بالله. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دلته په با باندې کوم حرکت ګورو؟ په با باندې د زیر حرکت. د څه شي؟ د زیر حرکت. نو څه شی ده؟ ب. دلته که لیکو ب. څه شی؟ ب. د شونډو څخه په اسانۍ ب. سخت پس ادا سخته، لیکن مخرج نه په اسانۍ او په ډیر زروالی ب. دلته ګورو د لام سره. لام باندې چی ده؟ شد ده. دلته مو شد، دلته مو سکون، دلته مو زیر، دلته مو زور، دلته مو زیر، دلته مو پیخونو حرکتونه پیژندل. نو دلته لام او ورسره هی. که چېرته موږ او تاسو دا داسې ولیکو چې ولاړ زور، او که داسې ولیکو چې موږ په قاعده کې په لومړي ځل سره علامه الفلا ویلې داسې، نو څه رقم به وي؟ بالله. ګورئ ب زیر. لومړی لام څه شی؟ سکون. دویم لام نه وروسته الف یا ولاړ زور، هی زیر. نو څه شی شو ګرانو زده کوونکو؟ بالله. ب لام زیر بل، لام زبر لا، ها زیر هی. بالله. تیزانه سره وای الف زبر عین واو پیش عو، ذال پیش ذو، اعوذ. بلام زیر بل، لام زبر لا، ها زیر هی. بالله. قاعده ميسره کې ورته متوجه اوسئ څه ښایي وایي. حمزه فتحه عين واو ضمعو، ذال ضمدو، اعوذ. بالام كسر باللام شد الف زبر لا، بالله. حاضر هي بالله. دا مهم یاد کو ګرانو زده کوونکو. ورپسې ځو بل حرف ته او بلې کلمې ته. هغه چې ده من الشی. شده میم زیر، نون زور، مینه. دلته که وګورو اصلا نه من ده، لیکن د دې لپاره چې د شیطان سره یوځای کوو دلته مو زور ورکړه. زور مو په دې ورکړه چې دا ډېر اسانه ده په ادا کې. نو اصلا چې ده من ده، لیکن دغه تلفظ یې کوو مینه. میم زر مینون زرنا مینه. بل کلمې سره چې وتړو نو بیا به مکمل پوه شو. منش شیطان، منش شیطان، منش شیطان. اوس وګورئ نون د شین سره جنګو. میم زر مین شین زر نش،
شین یا زر شی، تو یا زر طا، نون زرنی. من الشیطانی چې شین کې خپل آواز خورو چکو آواز خورو. من شی شد تلفظ او هم درنگی دی سکون تلفظ. من الشی طا تاوگوری دی طا نورس الف ده. من الشیطان دی طا نورس الف ده رازم دیتا. گران زکونکو سو حروف مسالیه لرو و دی هر حرف مسالیه نورسه سشی راغی الف راغی الف با دک ویو سشی ویو دک لکه قال طا او همدارنگی خا یا خپل ځکه چې راځي وضاحت کوم. نو څنګه کیږي؟ من الشیطان اعوذ بالله من الشیطان. دلته ګورئ مکمل تاسو د دې هغه یاد کو. ورپسې الف لام اس حالت نه لري. شین مو لومړی زور اول حالت د سکون ده په بخنی. بیا مو شین زور لري. بیا مو یا سکون لري. توی می سشده زور الف بانی حرکت نشته. نون زیر لري. نو چه ده؟ من الشیطانی. گرانو زکونکو داو زمانگ اساسو ننه درس چه سبانه دست بدیدی پیدامه کی مکمل به اعوذ بالله یهدهو. با آخره که مو خدا اسپارم و من الله توفیق.